أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما عاد فأهلكوا بالطاغية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. صدق الله العلي العظيم. سورة الحاقة دا سورة مبارك فمكة معظمة کی نازل سوی دی. دا سورة مبارك مکیی دی. او د دې سورت مبارک آیاتونه 52 آیات لري. البته بعض روایاتو کې یو 50 هم راغلي دي. دوه سوه شپږ 50 کلمې په دې سورت کې دي او 1408 حرف پکښې کې دي او مسماسوي په سورة الحاقه سره دي چې بیان د حقې پکښې کې دي چې اوله شروع په الحاقه سره کېږي چې الحاقه نوم د نومو څخه د ورځې د قیامت دی. او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به دا سورت مبارک د سهار په لمانځه کې تلاوتاوه. دا د دې سورت مبارک هغه معلوماتو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحاقة ما الحاقة. الحاقة يعني قیامت چې ثابتیږي په هغه کې هر هغه شی چې انکار کوي کافران نن ورځ چې هغه بعثت دی، حساب و کتاب دی، جزا ده. دغه ورځ حقوي هغه انکار ده دی. ما الحاقة ما چش ده الحاقه دا تعظیم د شان د دې ورځې دی. وما ادرا چش پو کړی کته ای نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې ما چش ده الحاقه دا بیا تعظیم د شان د دې ورځې دی. نو ته پو کړی نه یې چش پو کړی ته چش د حاقه خو په دې سره ته خبر نه یې. نو سورة الحاقه نو نتیجه یې دا سول لا یدرک حقیقتها حقیقت ادراک څوک نشي کولی د دې ورځې د قیامت. ولا يتصور اوصافها غیر الله عز وجل تصور د اوصافو د دې ورځې څوک نشي کولی غیر د یو الله جل وعلا څخه. هغه ته معلومه ده. نو ځکه چې قیامت ورځ چې دا خارجه ده د دایرې څخه د علم د مخلوقات د دایرې څخه د علم د مخلوقات خارج ده چې په دې وجه باندې چې عظیم شان دی د دې ورځې. کذبت تکذیب کړی دي ثمود و سمودیانو چې قوم د صالح علیه السلام وعاد عادیانو بالقارعه هم په قیامت سره. قارعه بیا هغسې شدائد پکښې کېږي په دې ورځې کې د قیامت. د داسې شدائدو سره سړی مخامخ کېږي چې د هغه شدت زړونه ټکوي. وایه سړی داسې وبېرولم زړه یې لره خبر کړي. دا ورځ د قیامت زړونه ډبوي، زړونه سره ټکوي. قارعه په دې معنا ورته ویل کېږي ورځ د قیامت. خو عادیانو او سمودیانو ورځ د قیامت نه مني. فاما ثمود ثمودان چې قوم د صالح علیه السلام فأهلكوا دی هلاک رسول د جانب د الله جل جلاله بالطاغیه په یو چغه سره
په دونه قوي چغه سره چې د حد در دایرې خارجه وه، ډېره شدیده سخته چغه پر وسوله جانب د الله جل جلاله پر ژبه باندې د جبرائیل علیه السلام پر دې سمودیانو باندې. زړونه یې دننه پکښې وچاودله. اما عاد عادیان چې وه په اهلکو دوی هلاک کړل سوي دي، هلاک کړل سول په اهلکو هلاک کړل سول بریح په باد سره سرسر شدید غږ یې درلودی، عاتیه چې ډېر قوي او شدید باد و پر دې عادیانو باندې رالی چې دوی په غارو ننوتله، په غرو کې نغمونه جوړ کړي وه، په دې نغمو ځینې ننوتله، دا باد به الته ور راغلی، د هغه ځای څه به یې راویستل پورته به یې کړل اسمان خانې ته، د هغې خوا به یې چپه راوغورځول. نو سخرها الله جل وعلا راواستوي مسخره کړي دا باد پر عادیانو باندې علیهم پر دې باندې 7 لیال وشپې و 8 ایام 8 ورځې حسوما پرله پسې. څوک چې وینه کاږي داغ وي دا ستنه د پرله پسې ورته وي، نو هغه ته حسم ویل، داغ ورته ویل کېږي چې په دې خاطر چې دا ستنه پرله پسې روانه وي. اوس ماشین چاړه پرله پسې روانه وي، هغه پوست یې ورسري وینه کاږي. نو پر دې باندې هم دا باد متصل شروع و، باد سرسر چې بولي. دا الله جل جلاله پر 8 شپې او 8 ورځې پر مسلطه کړي. د چهارشنبې پر سهار شروع سو چې د کوچني اختر میاشت به د شوال 8 ورځې پاته وي، او د ژمي لکۍ مازې پاته وه، ژبه یې هم وتلی و، مازې یو لکۍ یې پاته وه. په دې وخت کې عذاب الهي پر دوی باندې راغلی. نو دغه باد سرسر هېڅ شی یې پرې نه ښودی چې پر هر شي به رالی هغه به یې ټکور ټکور کړي. نو فترات به ویني القوم قوم فيها په دغه عادیانو کې، په دغه باد کې چې سرسرین عاتیه و سرعه یعنې غورځول سوي مړه پراته، پړ مخې پر ګونډو باندې دغه چپه مړه پراته و. کأن ګواکې هم دی اعجاز تنیدي نخل د خرماګانو خاویة چې هغه رالوېدلي را غورځول سوي وي. دا د خرما تنه ډېره جګېږي، لکه موږ دلته مثال په ناجي سره وایو، دا ناجي هم ډېر اوږد دی داسې ختلی. نو عادیان هم داسې غټ خلک و جګ جګ. نو الله جل وعلا په عذاب ونیول، پورته به یې کړه، د هغې خوا به چپه پړ مخې مړه پراته وه، لکه تنې د خرماګانو. دا چې غټه تنه وي نافرمانه وي، ډېر ژر یې الله جل جلاله په یو کوچني شي سره هلاک کړي. غټ سړی به وي مګر ډېر په کوچني عذاب سره الله جل جلاله هغه هلاک کړی. ان كل الا كذب الرسل، نو دغه ټوله مګر تکذیب د رسولانو کوي، په حق عقاب پر دې ثابت شو عذاب د الله جل جلاله. نو د خدای پاک د امر څخه چې څوک نافرمانه وي، چې هر څونه قوت ولري، هر څونه غټ وي، داسې به هلاکېږي. فهل آیا تراته وینې لهم دی لره دغه عادیانو سمودیانو لره من باقیه یو پاته شونی؟ بلکې نسته، هېڅوک نسته، ګد الله جل جلاله هلاک کړه. نو په هر زمانه کې چې هر څوک دغسې سرکشه سوي دي، بس د هغو نمونه چندانې نه وي پاته، خدای پاک په عذاب باندې نیولي وي. او جاء فرعون، راتکړو فرعون، ومن قبله هم راغلی دی د طرف د فرعون چې د ده لښکري وو، د ده قومیان، د ده تابعین وه، دی راتکړی. او یا ومن قبله چې د مخه در د کوم سرکشه نور امتونه و در فرعون، هغو راتکړی وو. والمؤتفکات، او هغه کلي د صدوم چې د قوم د لوط علیه السلام و، 5 کلي و ښارونه و،
دغه هم اهل د دې کلو راتګ کړی وو، فرعون هم راتګ کړی وو، نور امتو هم راتګ کړی وو بالخاطئه، یعنی په فعلات ذات الخطا سره وه. داسې افعال ځینې صادرېدل چې یو مخ په خطا کې وه، په نافرمانۍ کې وه د خدای و رسول څخه. داسې افعال یې راوړله چې هغه کې مخالفت د خدای و رسول څخه موجود. فعصوا رسول ربهم، دی نافرماني وکړه د رسول سره د رب جل جلاله د دی. د لوط علیه السلام خبره یې نه ومنله، فرعون د موسی علیه السلام خبره نه ومنله، مخکني امتو د خپل نبي مبارک خبره ونه منل. نو بیا څه په وسول؟ فاخذ ونیولهم دی الله جل جلاله اخذ درابیه، نیول په ډیر شدت سره، چې هر رقم نیول ته فکر کې شکل یې کې رابیه در هغه هم پسې ور شدت کې وي دا نیول د خدای پاک، چې ته په خپل فکر کې هر رقم نیول تا لیدلي دي یا دې اورېدلي دي په عذاب سره د یو چا، خو خدای پاک د دغو نیول تر هغو زیات په سخت نیولو سره ونیوله په عذاب. دا فرعون او مخکې امتونه او د صدوم ښار خلک چې هغه د لوط علیه السلام قومه وه، دوی ټوله خطاکاران وه، افعال خبیثه یې کول، نافرماني یې کول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول یې نه کول. نو اوس دا خبره لرې نه ده چې په دنیا کې یو څوک وایي دلته خو نه جنګ سته، نه جګړه سته، نه ټک سته، نه بم سته، نو زه چې دلته هر رقم مخالفت د خدای و رسول څه کومه، نو څه شي دی، څوک په ما څه کولی شي؟ دا فکر به یو څوک کوي. یا خو دې په سعودي کې چې د حرمینو شریفینو اهل دي، دوی به دا فکر کوي چې موږ څونه اسوده خدای پاک نازولي یو، موږ چې هر څه کوو په موږ به څه نه کېږي. یا یو بل ملک اسلامي یا هغه مسلمانان چې په کفري ممالکو کې دي، د دوی به دا ګمان وي چې موږ خو نو داسې یو هر څه چې کوو بلا به نو موږ خلاص شو، وایي دلته موږ په څه شي مړه کېږو. نو دا قومونه چې تېر سوي دي د دوی په ښارو کې هم داسې امن و امان و، نعمتونه بې پایانه خدای پاک ورکړي وه، هستي یې ورکړې وه، ښه سره و سپین رنګونه یې ورکړي وه، او ښه خوشحاله ژوند یې ورکړی و. خو دوی افعال خبیثه و خاطئه یې شروع کړله، نافرماني د رسول د خپل رسول صلی الله علیه وسلم څخه یې شروع کړله. نو الله جل وعلا وایي موږ ونیول په داسې عذاب سره چې هر کم عذاب ونیول مو لیدلي دي، دا در هغه مو آخواته نیول وه. نو څوک چې د خدای او رسول سره نافرمانه وي، چې په هر علاقه کې وي، په هر امن امان ځای کې وي، هغه الله جل وعلا ته اسانه دي نیول په عذاب سره د هغه کس، نیول په عذاب سره د هغه مملکت، د هغه ښار، د هغه کلي. خدای پاک ته زور نه غواړي، هلته یې هم کیلا کولی شي. نو څوک چې خپل خدای پیژني چې هر ځای خدای به نه یېروي، خدای پاک به یادوي، خو خدای پاک بنده دی، مسلمان دی، څنګه نافرماني ته کوي؟ نو نافرماني به نه کوي. مطلب دا دی په دې آیاتو مبارکو کې خدای پاک وایي دا موږ ونیول، ولې فعصوا رسول ربهم، دې نافرماني د رسول څخه د رب جل جلاله کول. د نبي علیه السلام مبارک سره مخالفت یوه اسانه خبره نه ده. د نبي علیه السلام مبارک به څه وایي یا به نه وایي، خو الله جل وعلا مو په عذاب ګرفتاره کړي. د رسول مخالفت داسې اسانه شی نه دی. حتی الله جل وعلا پاک دی له هره بد صفته څخه چې هغه د ده د شانه سره لایق نه وي. خو که یو څوک خدای پاک ته یو څه وایي، نعوذ بالله مرتد کېږي، 3 ورځې وخت ورکول کېږي چې توبه وکړه، خدای پاک توبه قبلوي. او په نبي علیه السلام مبارک په شان کې که ګستاخي وکړي، وایي د هغه توبه هم نه قبلېږي، هغه به حتما مړ کېږي. کتاب وایي هغه ته وخت لا نسته. ولې یو خدا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ګستاخي باندې زیریږي، خوابدي کېږي. الله جل وعلا په دربار کې د خپل نبي خوابتیا چې د بل طرفه څخه کېږي هغه ځای نه لري. هر څوک چې نبي د خدای زیروي، الله جل جلاله یې په عذاب نیسي او نیولي هم دي. انا کفیناک المستهزئین، خدای پاک وایي موږ کفایت کوو که ستا د هغه رشخند کوونکو چې په تا باندې رشخند کوي. هر چا چې نبي علیه السلام مبارک باندې رشخند وهلی دی هغه پاته سوی نه دی. الله جل جلاله یې کفایت د خپل نبي کړی دی. نو په دغه وجه باندې چې یو خو دی نافرمانه و د خدای جل جلاله څخه، په هغه باندې خدای پاک په عذاب نه دی نیولي. خو فعصوا رسول ربهم، دی نافرمانه د رسول رب جل جلاله هم سول پسې.
نو دلته یو لوی خطر موجود دی هغه چاته او کفار خو هسې هم دشمنان د خدای و رسولو زموږ ستاسې مؤمنانو دي دا چې یو مسلمان وي هغه د نبي علیه السلام مبارک ازار ته ملا تړلې وي او د دین تخریب ته یې ملا تړلې وي او سپیکر د کافر جوړ سوی وي چې څنګه کافر څه وایي دی هغسې ورسره وایي چې څنګه د کافر څه خوښي وي د ده هم هغسې خوښي وي څنګه هغه کم پروګرام چې پر مسلمانانو تطبیقول غواړي او دی ځان ته مسلمان وایي دی هم هغسې شی تطبیقول غواړي نو په دې سره سخت نبي علیه السلام مبارک ځایریږي هغه کسان بیا نه پاتېږي یا په دې دنیا یا په آخرت کې هغه خرابېږي نو داسې خرابي بیا داسې وي چې هر څوک خدای پاک په عذاب نیولي دي تاسو به لیدلي اورېدلي وي خو دغه ګستاخي رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې وي دا به په نیولو سختو سره وي در اغلا شدید په پاکستان کې یو څوک د نبي علیه السلام مبارک توهین یې کړی و د قیدانیانو څخه یو و نو دا پاکستان حکومت بندي کړی و بندي و دا یو عالم دا کیسه نو بیا دغه باچا یې ولاړې خارج ته ولاړې چیرې ولاړې هغه ورته وویل چې دا سړی به یې لکه یم هغه ورته وویل موږ په دین کې دا دي چې موږ د نبي مبارک توهین څوک وکړي مړ کېږي که سره هغه ورته ویل دا به یې لکه یم څنګه چې دی رالی هغه یې لک دستي یې لک یوه میاشت نه ده تېره سوې ولاړې د دوی پر سټ باندې کډه وربار کړه باچا یې ولاړې خپل پارلمان ورته خراب شو خپل ملک ورته خراب شو الوزه بله د بچي سي اخواته وایست دا خو اوس اوله علامه ده چې نور بله څه په وسي په ورځ د قیامت بیا څه په وسي نو د خدای د رسول څه چې څوک نافرمانه سي هغه توهین د نبي علیه السلام مبارک کړی دی هغه مرګ روا دی د بندخانې سره لا علاقې په کافرانو مثال په دغه سره غوښتنه سره هغه په دې دنیا کې لا بچي ولاړ داسې نو هر څوک چې دغسې وکړي هغه نه پاتېږي الله جل جلاله هغه نیسي په داسې نیولو سره چې هر څه نیول مو اورېدلي یا لیدلي دي در هغه به واخواته وي نو انا په تحقیق سره الله جل جلاله فرمایي لما هغه وخت طغى الماء چې رالوړي سولې اوبه د طوفان پر غرو باندې د نوح علیه السلام قوم دی نوح علیه السلام دی هغه د نوح علیه السلام قوم غرق کېږي نوح علیه السلام او مؤمنان په کښتۍ کې بارېږي خدای پاک اوبه رالوړي کړلې حملناکم خدای پاک وایي موږ بار کړل ستاسې یعنې پلرونه ستاسې چې تاسې په ملاوي کې واس فی الجاریه چې په کښتۍ کې مو وساتل ولې مو وساتل ځکه دا خو نوح علیه السلام نبي زموږ و کښتۍ والا خلک چې وه زموږ د نبي مبارک اتباع یې کړې وه موږ د نبي مبارک تابعداري یې کړې وه چې نوح علیه السلام ټول دنیا باندې پر غرو لا 80 متره اوبه لوړې سولې مګر چا چې د نبي مبارک اتباع کړې وه هغه په کښتۍ کې وساتل لنجعلها چې موږ وګرځوو دغه فیل چې نجات د نوح علیه السلام مؤمنانو دی او هلاکت د کافرانو دی لکم تاسې اولادو لرئ تذکرةً دا موعظه سي چې تاسو بیا داسې ونه کړئ چې ستاسو پلرو د نبي مبارک نوح علیه السلام اتباع وکړله ټول دنیا اوبه وګرځېدې دریاب وګرځېدی هغه مؤمنان او نوح علیه السلام وساتل په کښتۍ کې او کم منکرین مخالفین معرضین د حق څخه هغه مې ټول تباع او هلاک کړل خو دا مې وکړله دا د پاره د دې چې موږ وګرځوو دغه تاسو اولادو لرئ تذکرة پنسي او تعیها چې حفظ کې اذون داسې غوږونه واعیة چې هغه دلته په دې غوږو کې یو قوای سامعه موجوده وي د حفظ چې دا حفظ کې دغه آیاتونه په پښتو کې په خپلو غوږو کې ټیپ کې په زړه یې واوري چې داسې څوک بیا پیدا نه سي چې د نبي مبارک صلی الله علیه وسلم سره مخالفت وکړي په دې امت کې ځکه تاسې په پلرو په ملا کې واس هغه وخت ستاسې پلرونه مو در وساتل نو فاذا نفخ چې کوم وخت پورته سي په سوره په شپېلۍ کې نفخه واحده یوه شپېلۍ چې دوهمه شپېلۍ ده د پاره د فصل د خلائق بیا نو کرا دا خلق سره مړه کېږي څوک نه پاتېږي او حملت الارض پورته به سي مځکه د خپله ځایه څخه والجبال غرونه
دا مځکه و غرونه به وای سره ټکر سي په دکتان ټکوټ کور به سي په یوه وارې وهلو سره یعنې داسې به سي دا غرونه به ګرده لکه ریګ داسې وګرځېږي داسې وهل به یې داسې په سختۍ سره به سره جنګېږي نو فیومئذ په دغه وخت کې به وقعت واقع سي الواقعه ورځ د قیامت به دلته برپایه سي چې اول شپېلۍ د ټولو انسانان مړه کېږي او بیا د مځکه سره د خپل حالت څخه غورځي د خپل غالبه او بل داسې د غرونه ځینې پورته کېږي دا سره جنګېږي دلته ورځ د قیامت باره واقع سي وانشقت وچاودي السماء اسمان فهي د اسمان یومئذ واهیه په دې وخت کې ډېر ضعیفه وي دا انسان ډېر قوي نو کم وخت چې دی ضعیفه شي د مرګ حالت یې راسي بیا ډېر ضعیفه وي یوه ته به په راسي بدن یې ټوله دسته سریږي طاقت یې نه لري نو کم وخت چې وخت د هلاکت د اسمان راسي هغه مده چې الله جل وعلا بلاکۍ پورته مسما کړې ده چې د ده نیټې پرې به ته یې نو هغه نیټه رانږدې سوي دی ضعیفه سوی اسمان خپل طاقت یې پاته نه وي نو دی ډېر ضعیفه وي خو وچاودي د اسمان اسمان چې وچاودي په دې وخت کې دا ملک یې اطرافو ته ولاړې سي دا هر اسمان خپل غړی او خپل غالب لري په هغه کې خپل سړکان لري چې دا دی روان نو هغه اطراف خو قوي وي د هر شي چې وي د هغه اطراف ډېر قوي وي چې دا مابین زګرده په هغه باندې جوړ وي لکه پایه نو ملک یې ټوله دا کنارو ته د اسمان نقل سي او يحملو حمل کړی وي عرش ربک عرش عظیم د رب ستا فوقهم سربیره پر دې ملائکو یومئذ په دغه ورځ کې ثمانیة بیا ملکو ته سپارل کېږي واک او اخیستل د عرش عظیم دا عرش عظیم دا خو ملک ډېر فاته شولی او اوس په الحاله چې دې علما لیکي چې عرش عظیم د څلورو ملکو پر وژو باندې پروت دی بلاکۍ الله جل وعلا بلاکۍ پېښی دي چې دا ډېرې قوي ملکې دي غټې ملکې دي خو وایي د اووه مځکو لاندې یې پښې دي د دا ټوله مځکې د اسمانو ټول وروتلي دي او پر وژو یې عرش عظیم پروت دی او سرونه یې چت د الله جل جلاله طرف ته د ډېر عظمت څخه سخت بیریږي متوجه دي چې د رب جل وعلا له طرف څخه عذاب را باندې نازل نه سي نو په دغه ورځ کې د قیامت اسمانونه نړیږي عرش عظیم اتو ملکو ته بیا سپارل کېږي بیا اته ملکې اخلي د عرش عظیم یومئذ په دغه ورځ کې به تعرضون تسې عرضېږي دپاره د حساب د کتاب لا یخفا نه به پټ به نه وي منکم له تاسو څخه پر الله جل جلاله باندې خافیتون یو پټ سر ستاسو پټ اندېښنه ستاسو پټ عمل ستاسو دا به نه پټېږي نو بیا خو دا مځکه ایسته کېږي بله مځکه خدای پاک اواره کړي چې هغه لوړې او ژورې نه لري بیا هغه ملک هم راشوه کېږي د اووه اسمانو ملک یې اووه کمربنده بیا پر دې مځکه راڅرخېدلي وي چې هېڅوک بیا وتلی نه سي د دې ځایه څخه نو داسې په دې آیاتو کې به څه تقدم تأخر وي چې شپېلۍ پکېږي بیا څه زمانه تېرېږي بیا د انسانان ژوندي کېږي بیا نو هغسې اول د وارې په اول شپېلۍ سره دا ټوله انسانان مړه کېږي دا ملک هم وایي مړه کېږي خو بېرته الله جل جلاله په دومه شپېلۍ سره را ژوندي کوي نو بیا دا ملک ټوله پر دې مځکه باندې وي نو په دې آیاتو کې تقدم تأخر شته خو نور اکثره دغه چې د متشابهاتو څخه هم دي چې دا څنګه ملک دي چې عرش عظیم د چې کائناتو غټ دي ټول علم را سرخېدلی دي او دا دې پر وژو باندې اخیستی وي دا د الله جل جلاله قادر مطلق ذات دی نو فاما دونک در خبر د من هر هغه څوک اوتیې چې ورکړل سي کتاب او عملنامه د بیمینې پرستله سره فیقولو دته به ووایي ها واخله راسه واخله اقرأ ووایه کتابیه دا خپل عملنامه دي ته خپل ووایه نو دی به روایي اني زه چې یم ظننتو زما یقین و په دنیا کې اني زه چې ملاقې زه ملاقې کېږم حسابیه د حساب و کتاب سره ما ایمان پر حساب و کتاب او ورځ د قیامت درلودی ما بد کارونه نه کوله چې بیا رب جل وعلا زما سره حساب کوي نو فهو دغه سړی به فی عیشة راضیه په عیشة په ژوند کې به وي راضیة یعنې مرضیه دی به ډېر راضي وي د خپل زندگی څخه فی جنة عالیه
په جنتو لوړو کې به وي، یعنې لوړو درجو کې به وي. قطوفها میوې به دانیتون ډېرې ورته نږدې وي چې هم به په ناستې خوړلی سي، هم به په ولاړې خوړلی سي، هم به په پروتې خوړلی سي. دا میوې د جنت به ډېرې ورته نږدې وي. او بیا به دوی ته خوري، بیا به دوی ته ویل کېږي د جانبه د الله جل جلاله پر ژبه د ملوکو، کلو تاسې خوراک کوئ او مؤمنانو، واشربو څښل کوئ هنیئا ډېر په ښه حالت، په ښه عزیمت سره، په ښه تېرېدو سره. دا ولې دا اعزاز درکول کېږي؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیه، په سبب سره د دې چې تاسې تېروالی کړی دی په هغه ورځو کې چې هغه تېرې سوي دي. مشقات مو زغملي دي، وږي مو زغملي دي، تندې مو ګاللي دي، تکالیف مو ګاللي دي د پاره د رب جل وعلا د رضا دپاره. روژې مو نیولي دي، سختۍ تکالیف مو د خدای پاک پر دین باندې ګاللي دي. نو اوس دلته یو شی په لاس راځي چې د خدای په عبادت کې به موږ تاسې ستړیا نه حسوو. موږ ستاسې د وساهي مرکز چې دی هغه به جنت د الله جل جلاله وي. هدف د مسلمان دی به اخته یې په بندګۍ د خدای پاک. څوک چې خپل هدف ته دی رسیږي. هدف د مؤمن مسلمان څوک چې جنت ته نه رسېدلی در هغه وخته پورې دی خپله وسایي نه لري. دی اخته دی په دې کې چې په دې شي به خپل رب جل وعلا راضي کړم، په دې عبادت پې راضي کړم، په دې عبادت پې راضي کړم، په دې صدقه پې راضي کړم، په دې تلاوت پې راضي کړم، په دې نیکو اخلاقو بیا راضي کړ. نو دی اخته وي، نو بیا چې دی هلته ولاړ سي الله جل جلاله له طرفه څخه دغسې زیري پر کېږي چې خورئ څښئ، هېڅ شی حساب هم نسته در باندې. ولې تاسې په ماضیه ورځو کې په دنیا کې ډېر تکالیف در باندې تېر سوي دي، ښه عملونه مو کړي دي. نو دا در دې پورې چې په تراویح به ځان نه ستړی کوو، چې به ژر ستړي سو، تراویح را باندې وغمیږو، چې هر چابکي تراویح هغه ته ځو. ډېر علما پر دې باندې دي دا چې په چابکي تراویح کوي چې نه رکوع وي، نه سجده وي، نه قرأت وي، نه لفظ وي، نه حرف وي. تر دغه چې ونه کې ډېر ښه دي، دا ډېر په ګناهکاره کېږي. دا علماو بل پلا چې طالبانو حکومت و، ډېر علما سره کښېنستل، نو دا تراویح اوږدې هم وکړلې، لنډې هم وکړلې، اخر پایه دا شی وضع کړي چې د ختم تراویح به تر ساعت کمې نه وي او د غیر د ختم تراویح به د 3 پاوه کمې نه وي. دغه د علماو وخت یې درته ټاکلی دی. که در دغه کم وي پوه سه چې ستا په تراویح کې خلل سته. عوام خلق په تراویح نه پوهېږي، علما پوهېږي، خو علماو دغه وخت ورته ټاکلی دی د نن عصر. که در ساعت د ختم دا کمې شولې دا خلل پکښې راځي، که در 3 پاوه د علمترکۍ په شریف دا کمې شولې دا خلل پکښې کېږي. تراویح دې پوره نه دي، عبادت دې پوره نه دی، ناقص. او دا چې خلک وایي موږ په 20 دقیقې کوو، څوک وایي موږ په 23 دقیقې کوو، دا تراویح صحیح نه دي، دا تراویح عذاب دی، ګټه خو یې نسته چې نسته. نه په دې کې قرأت سمول کېږي، نه رکوع سمه کېږي، نه سجده سمه کېږي. نبي علیه السلام بارک تشریف درلودی، یو سړی رالی لمونځ یې وکړي، ژر ژر یې وکړي، رکوع سجده سم نه کښېنست. نبي علیه السلام چې سلام ور واچوي ویل وعلیکم السلام فصلي فانک لم تصل، ولاړ سه لمونځ وکړه تا لمونځ نه دی کړی. هغه بیا دغسې چابک لمونځ وکړي، بیا علیه السلام یې ادا کړي، بیا نبي علیه السلام بارک سلام علیکم بیا ورته ویل فصلي فانک لم تصل، ولاړ سه لمونځ وکړه تا لمونځ نه دی کړی. خو 3 ګشتې لمونځ وکړي، څلورم ګشتې راغلی، بیا نبي علیه السلام ورته ویل ولاړ سه لمونځ وکړه. بهر وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم راویښ شه ولکن بله کم استاد. نو نبي علیه السلام بارک باره دا ټوله لمونځ ور وښوي، د الفاظ ښه په تکراري سره وایه، هېڅ تلوار نشته. څه تلوار دی؟ عبادت ته خدای پاک دی پکښې اخته وي. بیا چې دا پای ته ورسولې الحمدلله سورات، نو به رکوع وکړې. رکوع چې وکړله چې ښه تسبیحات یې ښه په اطمینان کې سولې، بیا به د رکوع سره ولاړ شي، جګ به ودرېږي. بیا به بېرته سجدې ته ولاړ شي، په سجدې کې به تسبیحات وایي، ښه په اطمینان به سجده وکړي. بیا به بېرته جست کښېني، بیا به بله سجده وکړي. پر دغه ترتیب به نور رکعتونه به هم ته کوي. نو دغه لمونځ نبي علیه السلام هغه بله سولې تا لمونځ نه دی کړی، لمونځ یې نه کوي، لمونځ یې نه کوي، فانک لم تصلي، تا لمونځ نه دی کړی، ورسه بل لمونځ. نو دا اوس بعضې کسان دي داسې کوي، نو هغه خپل ځان تاواني کوي. دا د ګټې تجارت میاشت ده او موږ داسې په ځغستا وکړو چورو چپاول باندې تېروو. ولې څه راپېښه ده؟ عبادت ته خدای پاک کوم سم یې کوم، ډوډۍ سمه غواړم، کالي سمه غواړم، جسد سم غواړم، که مې دونه نه کړي په بدن کې تبه وه چې خدای پاکه دا تبه مې په بدن کې ده، خدای پاکه سترګې مې کمزورې شولې، خدای پاکه غوږونه مې کمزورې شول، خدای پاکه لاس مې خوږېږي، پښه مې خوږېږي، معدې څه په عذاب یم. څه نارې مو جوړې کړي وي.
نو د خدای پاک څخه موږ د خپل جسد روغ رمټ غواړو، ډوډۍ ښه ښایسته غواړو، ژوند په ښه صحت او اطمینان او خوشحالي کې غواړو. نو الله جل وعلا دا یو شی پر موږ لازم کړی چې عبادت هم بیا ښه رسه غواړي. نو عبادت ښه نس کېدل، عبادت نه دی چې څو د نبي علیه السلام بارک پر طریقه برابر نه وي. نو څوک په خبر دي په عبادت موږ نه پوهېږو عبادت څه رقم موږ خدای پاک امر کړي، خو نبي علیه السلام مبارک خدای پاک پوه کړی دی. هغه موږ ته د لمونځ، مسلماني، ایمانداري ټوله راښودلې ده. نو هر شی چې پر طریقه د نبي علیه السلام مبارک کړي هغه مردود دی. که حج کوي د نبي علیه السلام مبارک پر طریقه نه کوي، حج مردود دی، نه قبلیږي. که لمونځ کوي په طریقه د نبي علیه السلام مبارک کوي، نه قبلیږي. او که تراویح کوي چې پر طریقه د نبي علیه السلام مبارک برابر نه وي، نه قبلیږي. او که جهاد کوي چې پر طریقه د نبي علیه السلام مبارک برابر نه وي، مردود دی. د هغه رقم هر عمل ستا چې هغه مشروع عمل وي، د خیر عمل وي، نو د نبي علیه السلام مبارک په طریقه دې کوو. او چې د منع کړي یو نو دا بیا پوسه په خپله زندګي کې هغه شی بیا زما او ستا دپاره تاوان دی، هغسې عمل به بیا نه کوو، هغه بیا قبلیږي هم نه، عذاب هم پر مسلط دی. نو ځکه چې الله جل جلاله دلته وفرمایله چې دغه زما بندګانو په دنیا کې تکلیفونه ګاللي دي زما دپاره، اوس نو په دې جنت کې کلو واشربو هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، چې تاسو تیروالی کړی دي، شپې در باندې تېرې سوي دي، ورځې در باندې راغلي دي، په ماضي زمانه کې په دنیا کې تاسو لوږې و تندې د خدای پاک دپاره ګاللي دي، روژې مو نیولې دي، تاسې بدنونه ستړي کړي دي، حج مو کړی دی، جهادونه مو کړي دي. اوس نو په دې جنت کې دا اساس د وسایي ځای دی. او مسلمان نه وسا کېږي. دا ښځې چې بعضې کورو کې دوې درې مزدورانې ورته درولي، دا مزدورانو دې ستړي. دا زموږ خلک وي چې هر څونه دی لوی کارګر ولري، مزدوران ولري، مرزایان ولري، خو در هغو دی ستړي یا تجار ستړي. نو په دې دنیا کې وسایي نسته. بیا یو قسم اطمینان سته، هغه اطمینان مؤمنانو ته حاصل دی چې کفارو ته هم واخلي، مؤمنانو ته واخلي. د کفارو ژوند ډیر په اضطرابي ژوند دی. حتی دا اوس په امریکا کې د یوه کاله 3,500 که 4,500 نفر یوازې خودکشي کوي د کاله، خپله ځانونه وژني. دا د ډېره اضطراب څخه چې د کفر چې دی هغه یو مخ اضطراب دی. په هر ملک کې دغسې دی، ځانونه وژني. او دغه رقم بیا د کفارو ته د مؤمنانو ژوند چې دی اطمینان دی، دغه سخت اضطراب دی نه لري. او بیا په دې ژوند کې چې بیا ښایسته ژوند دی هغه د متقیانو صالحینو فرمانبردارو ژوند دی چې هغه ډېر د اطمینان ژوند دی. او په دې کې بیا د ننه په دې صالحینو او متقیانو خلکو کې بیا د ننه چې بیا یوه درجه نور پسې اطمینان لري، هغه ذاکرین د الله جل جلاله دي چې ذکر د خدای پاک ډېر کوي. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله، هغه کسان چې دوی مؤمنان دي اطمینان کوي زړونه د دې په ذکر سره د الله جل جلاله. الا بذکر الله تطمئن القلوب، اګاوسي په ذکر سره د الله جل جلاله اطمینان حاصلوي زړونه د مؤمنانو. نو ذاکرین چې دي چې هم دا صفتونه ولري چې هم صالح سړی وي او متقي وي، هم ذکر د خدای پاک ډیر کوي. نو دغه مشایخ، پیران مبارکان، مریدان مبارکان، طالبان مبارکان، دا ټول عمر په ذکر د خدای پاک اخته دي. نو د دې ژوند چې واخې د یو لوی تجار سره مقایسه چې د یو کوچني ملایي مسجد ملایي لري، د هغه ملا صاحب ژوند ډېر په اطمینان کې دی، د یو لوی تجار هغه دونه اطمینان نه لري. نو اطمینان او د ښه ژوند د اطمینان ژوند هغه چې دی د ښو مؤمنانو سره دی. نور نو په دې دنیا کې وسایي بیا نسته چې څوک د ځان وسا کړي او یا دې یو مخ خوشحالي وکړي، ځکه خوشحالي د مؤمن دپاره دا خو بندیخانه ده دا دنیا. وایي الله جل جلاله آدم علیه السلام 40 ورځې د جثه پرېښود، نه دېرش ورځې د غم باران پر سوی دی، یوه ورځ د خوشحالۍ باران پر سوی دی. نو ښځې کښېني مسلې راولي و شوق جوړوي و هغه کوي، وایي ارمان کاږم د زوی واده مې دی. ارمان دلته نه کښل کېږي، هېڅ مسلمان ارمان نه کښلي چې دا ټوله دنیا درکړي، خو چې ته مسلمان یې ارمان یې نه کښل کېږي. ارمان کښل دا په دې دنیا کې د چا نه دی ختلی. نو ارمان هغه وخت دی چې د خپل رب جل وعلا سره سړی ملاقي سي او رب جل وعلا ځینې راضي وي، رضا د خدای پاک حاصله کړې وي، بس دلته نو ارمان د سړي وخت دی. ورضوان من الله اکبر،
رضا د خدای پاک چې د اکبر عبادت دی. نو رضا د خدای پاک هغه وخت حاصلېږي چې ته په رضا د خپل خدای پاک سې، چې خدای پاک ستا دپاره کوم شی فرمایلی وي ته په راضي یې، د کوم شي څه یې منع کړی ته په راضي یې. خپل رضا هغسې کیل چې خدای پاک فرمایلی وي، او چې څنګه زندګي یې در کړې ده ته په راضي وي، څنګه جسد یې در کړی دی، رنګ یې در کړی دی، سکه یې در کړی دی، ته په راضي یې په هغه باندې. نو چې ته خپل رضا د خدای پاک څخه ښکاره کوې، الله جل وعلا بیا ستا سم راضي کېږي. نو خدای دې من نافرمانۍ څخه وساتي، د نارضاګۍ څخه دې خدای پاک وساتي. دا هم ډېر بد صفت دی او دا هم ښه عمل هم نه دی بلکې بد عمل دی چې ما ته خدای پاک هر څه را کړي دي، هر څونه یې نازولی یم، د هره بابت یې هر څه را سره کړي دي، او زه وایم ولا په کور کې شی نشته، ولا کالي مې نشته، ولا داسې کاروبار خراب دی، ولا هغه دی. یو مخ شکایتونه د خپل خدای پاک څخه کوو. دا که کاروبار بند شوی دی، دا که موږ ته مشکلات راغلي دي، خو موږ تاسې نه وینو. که یو غم پر موږ راځي د رب جل جلاله له جانبه څخه، موږ ته په جنتو کې 300 خوشحالۍ هلته راته ذخیره کېږي. دا یو. او زموږ د ژوند څه مقصود آخرت دی. بیا په دې دنیا خدای پاک فرمایلی دی فإن مع العسر یسرا، که چیرې سختي در باندې راسي یسر دستي په پسې دی، یسر هم در کوم، هسې نه پرېږدم. خدای پاک ته خپل بندګان اوس موږ که تاسې کله داسې پرېږدي چې پلی خوابچیا را پسې راسي، نو پر هغه کې م بس شنه کړي. خو یو ورځ خوابدي یو، بله ورځ خوشحاله یو، یو ورځ مفلسه یو، بله ورځ غنیان یو، یو ورځ ناجوړ یو، بله ورځ بېرته جوړ یو. دا ټول الله جل جلاله دا حالات رقم پر موږ تاسې باندې راولي. نو داسې نه دی چې موږ یو مخې په غمو کې خشته کړي یو، خوشحالي هم په پسې ده د غمو وروسته. خو هلته بیا دغونه فایدې د مؤمن مسلمان شته چې په سوونو خوشحاليګانې الله جل جلاله درته ورکوي. هغه داسې خوشحالي نه دي. ناري کې خدای پاک ته چې دا قبر کې دی ورسي، دا شهید دی په قبر کې، نیک عمله سړی په قبر کې پرې باسي مازي هملکین خو ډېرې ونازوي خدای پاک د جنت البتي ورته راکښیني. نو دی راکښیني وایي خدای زه مې پلا خپل قربان خبروم چې زه خپل خدای پاک دونه ونازولم، فغفر لي وجعلني من المكرمين، ما ته یې بخښه وکړله او زه د معززینو څخه وګرځولم، ډېر عزت یې راکړ. سورة یاسین شریف کې د ستیفه د اول مخکې د وما لي لا اعبد الذي کې دغه بیان د دغه مؤمنانو سته. نو ډېر یې نازولی دی ناري چې زه هغه مؤمنان خبروم. نو بیا خو دا د قبر ژوند په غیبو باندې دی، دا خو غیبي شی دی، نو د هغه معلومات ډېر چاته نه حاصلېږي. ډېر مورې سره ما په خوب لیدلي چې پوښتنې مې ځینې کړي چې د قبر پوښتنه ځینې وکړم بس خبره راته اړوي، حالات نه وایي، بس دقیق معلومات مثال معلومات تاته درکړي. نو دا چې دی په ایام بما اسلفتم فی الایام خالیه کې د ښه عمل کوي، الله جل وعلا ته داسې ونازولې په جنت کې. واما دون قدر من هغه څوک وتي چې ورکړل سي کتاب او عملنامه ده د شمالي په چپه لاس سره، نو دی په یقول وایي یا لیتنی کشکې نیزه لم اوته کتابیه، دا عملنامه سره نه وای راکول سوې، دا چې پکښې لیکلي دا څه بد عملونه مې کړي دي په دنیا کې. په خپل عمل به دی خپله پښیمانه وي چې کشکې دغه نه وای دا زما عملنامه، ولم ادري زه خبر نه وای چې ما حسابیه، حساب چشتي. یا لیتها کانت القاضیه، یا لیت کشکې هغه مرګ د دنیا کانت وای القاضیه قاطع، چې بیا نه ژوندی کېدلی. په دنیا کې خو مړ شولم چې بس هغه پسې مړ وای بیا نه را ژوندی کېدلی. ما اغني دفعه ونه کړل عنې زما څخه مالیه، ډېر مال به په دنیا کې د درلودي، ډېره شتمني یې درلودله، وایي هغه مال خو ګټه راته ونه کړي. زکات یې په دې دنیا نه ورکوي، هلته باره په قبر کې مارانو ته پیدا سي، پر راوڅرخېږي، پر دا سر یې وایي، پر دا مخ او دا مار ورته وایي انا مالک وانا کنزک، زه مال سایم او خزانه ستایم. نو دا مال خو ما ته ګټه ونه کړله. هلک عني سلطانیه، په دنیا کې خورا ژبه مې درلودله، خورا په فصاحت و بلاغت سره ګډېدلم. موږ په پښتو کې دا مثال یې ګرځوي وایي لکه د بي بي سي خبریال، داسې بلاوي، داسې خبرې کوي، داسې حجتونه وایي. نو بي بي سي خبریال خدای دې فضل پر کوي. مسلمانان خو دی وایي چې موږ مسلمانان یو، مګر په ټولو خبرو کې خاص د کفر پلن نیسي، د مسلمان په ګټه یوه خبره نه کوي. هلک عني سلطانیه، وایي لاړل زما څخه هغه حجتونه په دنیا کې، زه چا ملامتولی نه سوی د بیدارۍ څخه، حجتونه مې څه شول، د یوې ملکې جواب نه لرم.
نو بیا د جانبه د الله جل جلاله امر وفرمایل چې والخذوه ونیسئ دغه کافر، دغه ګمراه، دغه بد سړی، فغلوه دا لاسونه او پښې داسې په سټ کې سره وربندې کړي، داسې لکه ګین غوندې ځینې جوړې کړي، دا شا پښې داسې په نس یې کت کړي، دا پښې هلته په سټ کې لاسونه هم داسې دا سټ کې ور وتړي. ثم الجحیم، بیا په اور کې د جحیم دوژخ صلوه په سینه نه باسي. ثم وروسته فی سلسلة، بیا یې په زنځیرانو کې وتړي چې زرعها سور د دې زنځیرانو 70 ذراعا، او یا متره، دا یوازې سور د دې بر د دې زنځیرانو دی، او دا وای ګاز د ملایکو. موږ یو استاد وخت حساب وکړي چې هغه دونه کېږي لکه دا ځای ښار صفا، یعنې 80 کیلومتره دغه اندازه یوازې بر د دې زنځیرانو تقریبا جوړېدی چې د ملایکو په هغه حساب یې کې. نو دا په دې پسې وتړي، فسلکوه، بیا پسې ور داخل کړي په هغه اور کې دننه. دا د دې سړي صفتونه څه شي وه په دنیا کې؟ اول انه کان لا یؤمن بالله العظیم، دا سړی چې و په دنیا کې ایمان یې پر یوه الله جل وعلا نه درلودی چې هغه عظیم ذات دی، در ټولو غټو در ټولو عظیمانو الله جل وعلا عظیم ذات دی، ته پر هغه باندې ایمان نه درلودی. ولا يحض على طعام المسكين، بحث کېده یې نه کوله پر ډوډۍ ورکولو و مساکینو ته، بخیل په تمامه معنا باندې. روژه مبارکه راسي، زه د کوره یو غاب نه راوځي یو مسکینو فقیرو مسجد، نو دا به بل وخت چیرې ځینې راووځي، هر څه خدای پاک ورکړي. فلیس له اليوم، نسته دغه سړي لره نن ورځ ها هنا دلته حمیم، یو قریب یو دوست. په دنیا کې ډېر دوستان درلودل، دا زموږ اغنیا نه دي، دا په موږ کې دا رواج دی چې یو خان مریض سوی نه یې هلته شفاخانه کې ډاکټران د دا پزې زنجیرات وایي دا څونه خلک دي بلا بند کړي چې کور ته راسي، یو پیپسیان یې ورته رازغلی، بله جوسان ورته رازغلی، مټران یې د کور مخ ته یو نفر مریض نه ځایېدلی چې څنګه یې ودرېدلی، دا سړی ولاړ د مټران یې لکه پارکین درول، خان صاحب ناجوړ سوی، مسکین ناجوړی سي، مړ سي، ښخ سي، په خدای کې څوک په خبرېږي. دا زموږ په جامعه کې داسې حال دغه نه تفاوت کوو. نو د دغسې ګمراهانو بدو خلکو خورا ډېر دوستان هم وي چې قدرت یې پیدا کړي، هر سړی دې بس دوست وي. دا بعضې خلک بیا ډېر بوټ پاکي کوي، که قدرتمند سړی وي، یا مثال استاد موږ نظام دی قدرتمند سړی دی، که د پاره د رضا د خدای پاک ته دوستي ورسره کوي چې دا حلیم دی، خو ښه خبره ده. او که د قدرت دپاره یې کوي نو خو بیا دې موږ پېژنو. نو خو د هغه علماو دا د 20 کاله پر غرو کې ګرځېده، بیا دې ولې شناخت نه ورسره کوي، ولې دې کومک نه ورسره کوي؟ دا چې ته یوه شیرین دوست سوی، دا معلومداره بالاسره یې، د دې دپاره نه یې. بس دغه خلک داسې خوښې بوټ پاکي ورسره کوي، پسې ځغلي. موږ ملګري دي چوکۍ یې پیدا کړي دي، پر چوکۍ کښېنستلي، موږ نه یو په خبر سوي، مګر دغه خلک بوټ پاکان په خبر یا پلانکی مولوي صاحب زه خو دغه وظیفه یې په لاس کې ده، دغه چوکۍ یې ورکړې، موږ د مخه دی په خبر. نو دغسې دوستي پالنه د دا قدرتمنو اغنیاو سره خلک کوي، خو هغه بیا د آخرت دپاره کار چې نه وي کړي. نو رب جل وعلا ورته وایي چې په دنیا کې خو ډېر دوستان درلودله، ډېرو خلکو پوښتنې در باندې کولې چې د جمعې شپه سې دونه روکې د ودو درته راتللې، خو نن ورځ به هېڅ دوست نه لري چې هغه تا ته ګټه ورسوي. ولا طعام، قسم قسم خواړه به دي تیارول، خوړله به دي، خو نن ورځ به ډوډۍ نه وي تا لره الا من غسلین، هغه ژړې نوبونه وینې د دوژخیانو تر دبورو چې راوځي، دغه به په تسې باندې څښل کېږي، دغه به د دوی خوراک وي. یو نجلۍ به یو قبر ته ناسته وه، الآب بکر څنګه ولاړلې، پخوا خو ما کوربچه در تیاروله، ته به پر راپسته کوربچه کښېنستلې، نن به چا تا ته کوربچه تیاره کړې وي. زما مور پاسته خواړه در پخوله چې ستا پر طبیعت په سم و، نن شپه به په دې قبر کې تا ته چا خواړه تیار کړي وي. یو بزرګ سړی پر راچېرېدی، ویل لورې داسې مور ته وایې چې آبا بکه څنګه سو سوال د نکیر و منکر کې کامیابه سوې که ناکامه سولې؟ که کامیابه سوی خو زه به خوشحالي وکړم، او که ناکامه سوی نو خو بیا به زه وژاړم. هو بابا که څنګه سولې؟ د خپل ایمان سره ولاړلې که د ایمان دلې پاته سو، هم که د ایمان سره تللې خو زه به خوشحالي وکړم، که بې ایمانه تللې نو خو زه به خدای پاک ته وژاړم. دغسې ورته ووایه، داسې مه ورته وایه چې بابا که موږ څه رقم پستې کوربچې کورو کېږدو، څه رقم پاسته خواړه تیاروو، آیا د قبر خواړه و تیاره دا باید مخکې موږ دلته پیدا کړو. نبي علیه السلام وایي تاسې مړه سئ د مخه در مرګ ستاسې،
هغه مرګ داسې دی چې تاسې مړه سئ، یعنې عمل د آخرت دپاره وکړئ، ځانونه په مړو کې فرض کړئ، ډېر ژوند مه په مخ کې نیسئ منځ نظر چې ټول شیان مو ورته هېر کړي وي. نو د دې خوراکه به دغه شی وي. ولا طعام الا من غسلین، اژړې اوبه اوبونه وینې دا به لا یاکلوه خوراک نه کوي د دغو بدو شانو الا الخاطئون، هغه خطاکاران، هغه په جرأت چې د رب جل وعلا څخه نافرماني کوي، بد کار کوي. د جرأت ډېر بد شی دی، ګناه خو بده ده، په جرأت چې څوک کوي دا بې نابوده ده. قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا، دا آیات مبارک چې نازل شو خدای پاک ته زما خبر کوي که خدای پاک دا اوبه ستاسې یوړلې ورته ووایه او نبي علیه السلام بارک دې کافرانو ته دې بدو خلکو ته که دا اوبه خدای پاک په مځکه د څه نه ایستلې، څوک دی چې بیا اوبه جاري فمن یأتیکم بماء معین، څوک په بیا جاري اوبه درته راولي؟ خو هېڅوک نشته. نو مه کوئ نافرماني. نو یو متکبره سړی تېرېدی، دا آیات مبارک یې واورېدی، نو باره یې وویل مخې داسې راواړوئ، ول کلنګ به راواخم، بیلچه به راواخم، ځکه به غار کم، اوبه جاري به راوباسم. دا خبره په جرأت سره پر دې آیات مبارک باندې رد وکړي. ماښام پرېوتی، سهار چې راکښېنست سترګو اوبه یې ایسته سوي وې، ړوند راپورته شو، ړوند شو، بیا چا اوبه نه دي ورکړي. نو دا اوبه خو یوازې دا نه دي چې دغه جاري اوبه دي، ستا په بدن کې دا د بدن اوبه چې کومې سي دستي سړی مړ کېږي. انسان قسم قسم اوبه لري په خپل بدن کې. دا ناوړې دي وچې سي، که دا ناوړې ستا خولې ته نه درځي د سړي کوچېږي، مړ کېږي. دا اوبه نه دي، دا ناوړې، دا دغونه مفید شی دي. ادب چې ډېر وي مني دا انسان ځینې پیدا کېږي، دا اوبه دي، وینه د اوبه دي، مشروب شی دی. تاسې وګورئ چې دا وینه انسان نه لري دستي مړ کېږي. ودي ستا دغسې اوبه دي، مزي ستا په انسان کې دغسې اوبه دي، په مغزو کې دغسې اوبه سته، سپینې اوبه دي. په هر مرکز کې داسې اوبه سته په انسان کې چې انسان په هغه سره ژوندی که دا نه وي هغه نسته باله. نو د الله جل وعلا د کوم نعمت د کوم اوبو شکر به موږ ادا کړو. دا اوبه څونه ښایسته اوبه دي، څونه نعمت دی دا. نو جرأت باندې دې سړي دا خبره وکړه خدای پاک په سترګو ړوند کړي. نو پر خدای پاک سړی جرأت نه کوي. نو علما وایي پناه په خدای سره چې یو مسلمان به راولاړېږي دی به جرأت پر خدای پاک باندې کوي. او په ورځ د قیامت بیا ملک راپورته سي، اول د واري وای کومه دي هغه جبابره، کومه دي هغه ګناهکاران نافرمانه خلک چې دوی په جرأت سره د خدای پاک سره نافرماني کول. علی الرحمن عتیا، داسې آیات مبارک دی چې په رحمان جل جلاله باندې دوی جرأت کوي، په جرأت باندې ګناه کوي، نافرماني کوي. نو هغه ونیسي په اول د واري دا په دوژخ باندې چخ کړي، هم ګناه کوي په جرأت سره کوي. نو لا یاکلوا الا الخاطئون، دغه اوبه دغه اوبونه نه خوري مګر د خطاکاران د ابد خلک یې خوري نافرمانه. نو لا یزائد فاقسم، خدای پاک د موږ د قسم بما په هغه شانو سره تبصرون چې تاسې وینئ د دې مخلوقاتو چې تا وینئ په هغه سره چې زموږ قسم وي، وما هغه شی لا تبصرون چې تاسې وینئ نه په دې سره چې زموږ قسم وي. ملک چې موږ یې نه وینو په هغو سره چې زموږ قسم وي، انسانان چې موږ وینو په هغو سره چې زموږ قسم وي، انسانان چې موږ وینو دا نور مخلوقات جنیات نه وینو په هغو سره چې زموږ قسم وي. تاسو نو ډېر مخلوقات ته خدای پاک دي، بعضې موږ وینو بعضې بیا مو نه دي لیدلي. خدای پاک په دې ټولو سره چې زموږ قسم وي چې ان په تحقیق سره هو دغه قرآن عظیم چې دی لخامخا قول دی رسول، د رسول د الله جل جلاله کریم چې هغه ډېر معزز دی په دربار کې د الله جل جلاله. زموږ رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم الله جل جلاله کریم ورته فرمایلی دی کریم دی، معزز دی، داسې عزت خدای پاک ورکړی دی چې ټول امت په دې اعزاز کې نه ایستلی سي، باعزته کولی سي. خو دی نه نباسي په دې اعزاز سره هغه خپل امتي چې د ده تابع وي او د ده امتي ځان بولي او په ده امتیوالي سره فخر کوي، د ده خوښي د ځان خوښي بولي، د ده ناخوښي د ځان ناخوښي بولي. نو دغه قرآن عظیم د الله جل جلاله له پاکه درباره پر ده نازل سوی دی او د ده د مبارکې ژبې څخه دا ټول دنیا ته خپور سوی دی دا قرآن کریم. وما نو ګوره موږ دې په دغو شیانو سره قسم وي چې تاسې وینئ که نه وینئ. دا قرآن قول د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم دی. وما هو بقول شاعر، دا قول د شاعر نه دی چې کله نبي علیه السلام مبارک ته وایي ته شاعر قول د شاعر نه دی. خو قلیلا لږ ماهر ګوره لږ تؤمنون تاسې ایمان راوړئ، باور کوئ، تصدیق کوئ په دې قرآن باندې. دا لږ کسان دي د اهل د قرآن، انسانان خو ډېر دي، مسلمانان ډېر دي
چې باور او تصدیق عظیم وي پر دې قرآن هغه ډېر لږ چې خدای پاک وایي. ولا بقول کاهن، دا قرآن قول د کاهن نه دی چې دا کافران وایي. فقلیلا لږ ما هغه تذکرون، پند اخلي په دې قرآن سره. مسلمانان ډېر دي، عقل والا ډېر دي، اورېدو والا ډېر دي، خو چې په قرآن پند اخلي هغه ډېر لږ دي. قلیلا لږ ما هرګوره لږ تذکرون چې پند اخلي په دې قرآن سره. دا قرآن چې دی تنزیل نازل سوی دی من رب العالمین، د جانب د رب العالمین چې دی رب د ټولو عالمیانو دی، د هغه پاکه درباره نازل سوی دی پر حضرت رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم. نو نبی علیه السلام مبارک ته چې څه ویل کېږي هغه وایي. ولو تقول، که چیرې قول وکړي دغه نبي د خدای فرزن علینا پر موږ باندې بعض الاقاویل، بعضې ویناوي، بعضې اقوال، یعنی د ځانه څخه چې خدای پاک وایي ما نوي ورته ویلي او نبي د خدای درته ووایي بالفرض. اول خو نبي مبارک چې خدای پاک څه ویلي دي هغه ورته وایي. که بالفرض چې موږ نه یو ورته ویلي هغه شی ووایي، لاخذنا، خدای پاک وایي موږ به ونیسو منه په دې عقاب سره بالیمین، په خپل قدرت سره به ونیسو. یا د هغه نبي به در رسته لاس ونیسو کشف یې کړو. ثم لقطعنا، موږ به قطع کړو منه د ده څخه الوتین، هغه رګ د زړه به ځینې پرې کړو. دا رګ شنه باید د زړه رګ یې پرې شو، مړ شو، اوس یې بیا وال بند شو، دا شان وایي. نو دغه وتین د زړه رګ به یې ور پرې کړو، هغه چې پرې سي بس انسان مړ کېږي، دا د زړه رګ. نو که یو نبي د خدای بالفرض پر موږ د ځانه یو شی وایي، موږ به دغه رګ ور پرې کړو. فما نه به وي منکم له تاسې من احد یو څوک عنه له ده څخه حاجزین، منع کوونکی چې دی زموږ څخه خلاص کړي. بیا او ان په تحقیق سره دا قرآن لخامخا تذکرتون، دا تذکره ده، موعظه ده للمتقین، متقیانو خلکو لره. متقیان خلک په دې قرآن باندې پند اخیستلی سي. هر فاسق و فاجر هغه قرآن ته چې کښېني لکه په اور کې چې کښېنولی، هر فاسق و فاجر لس دقیقې قرآن نسي ویلی چې وایي د سترګې اوښکې بهیږي. او کم خلک د افسوس چې نبي علیه السلام بارک فرمایي هغه چا کې چې حصه د قرآن نه وي لکه یو کور خرابه کور څه نه په ژمي څوک ګټه اخیستی نه په دوبي. هغه انسانان د دې خرابې څخه ځان وباسي. ولې قرآن نه زده کوي چې زده دی. حتی دا قرآن ته ماضي کتل هم عبادت دی، ماضي په بسم الله شریف سره ویل هم عبادت دی. یو څوک هلته په بازار کې دورې ورکړي وایي موږ خو نه امیان یو شی مو نه دي زده، عبارانو ای درګاه به ای درګاه، بانډار دی دلته بانډار، او بانډار کې خاص ګناوي دي نن ورځ. په خدای چې دوی دي کې څوک حجرې ته راسي په ګناه مې وخته کړي. داسې یو خبره وکړي چې د ده یو دعوه وي راته کوي، هغه یو مخ مظلوم کی هغه ظالم کی ځان مظلوم کی، چې کوم مخ بیا بل طرف وپوښتې هغه دی ظالم. یو چا یوه خبر ورته کړې وای ما دغسې ورته وویل، داسې د شل خبرې ورته کړي پر هغه ځای پر ځای دی ظالم ګرځېدلی. یوه خبرې ته که ته یوه خبر ورته وکړه نو به مساوي سي، که یوه خبره بلابود ورته بیا ته ظالم شو هغه مظلوم شو. نو دغسې زموږ خلک باره دغسې د علم سره کار نه وي، د قرآن سره تعلق نه وي، نو پند و نصیحت نو به چیرې بیا د قرآن باندې دی واخلي، تقوا به بیا د کومې خوا وکړي. نو دا مه کوئ که د چا قرآن دی زده یې کړئ. په دا مابس کې د شپېتو کالو سړی نن ایستلی و، په شپېته کال یې قرآن شریف نه و زده کړی، په مابس کې قرار قرآن شریف زده کړي. په هغو شورویانو بندیخانه شوی وم، هغه وخت یې ډېر سړی په بندیخانه نه هغې خوښ شوی قرآن شریف یې زده و. نو خو ځان یې مجبوره وګڼئ چې زه دلته یو کار نه لرم، خو قرآن به وایم. په شپېته کلنۍ کې قرآن شریف یې زده کړي باره. نو اوس چې ته شپېتو کالو ته نه رسېدلې قرآن دې نه دي زده، نو ولې نه وایې؟ ولې نه یې زده کوې؟ ولې محبت نه ورسره ساتې؟ نو چې ته دا کارونه نه کوې نو بیا به هغه موعظې و نصیحتونه و نجاتونه به چیرې بیا ځینې راواخلي. نو خدای پاک فرمایي وانه لتذکرة للمتقین، دا قرآن موعظه ده، تذکره د متقیانو لره. او ان په تحقیق سره موږ چې لخامخا نعلم، موږ خبردار یو چې انا په تحقیق سره منکم له تاسو څخه ای خلکو مکذبین درواغجنان سته، درواغ وایي په دې قرآن کې، په زړه کې ځای نه لري دا قرآن، پر خدای او رسول باندې درواغان وایي. داسې خلک په تاسې کې ستا خدای پاک وایي زه په علیم یم، پر قرآن سړی درواغ نه وایي. قرآن ته په زړه کې ځای ورکړي، قرآن ووایاست، په قرآن باندې عمل ورکړي. او دا هم د قرآن شریف په بزرګي کې شک نشته. هر څونه پوښونه چې ورکوي ورې کوي، خو مقصود ځینې پوښونه نه دي، ویل ځینې مقصود دي، عمل ځینې مقصود دي د قرآن څخه. او ان په تحقیق سره هو دا قرآن چې دی لخامخا حسرتون، ندامت دی، حسرت دی علی الکافرین، پر کافرانو باندې. په آخرت کې یو مخ به دی حسرت کې
چې هغه نعمتونه درجې خدای پاک خپلې رضا وي او دیدارونه اهل ته د قرآن ورکوي، نو بیا دا کافران ورته ګوري مړې سترګې. بارونو دوی حسرت و ندامت کوي چې څونه ښایسته کتاب و دا قرآن، کاشکې موږ هم په دې قرآن عمل کړی وای، کاشکې موږ هم ایمان پرې راوړی وای. نو هلته به بیا حسرت لاسونه موږي، هېڅ شی به لاسته نه ورځي. نو دا قرآن که دې چیرې تا نه و ویلی، تا نه و زده کړی، ته نه وې ورته کښېنستلی، دا هم پر تا حسرت دی بیا په ورځ کې د قیامت. بیا به هغه ماهرینو ته د قرآن الله جل جلاله وایي چې دغه قرآن چې په دنیا کې وایه اوس یې شروع کړي، زی بس په دا درجو کې خیږي چې آخري آیات راځي، بس هغه ستاسې مقام دی. 6666 آیات د غوره مقامات الله جل جلاله درجې ماهر لره د قرآن ورکوي، قاری لره د قرآن ورکوي، حافظ لره د قرآن ورکوي. نو دا مقام غټ مقام دی او حسرت به هم نه وي چې نوع د نعمت دی هغه ټوله خدای پاک د قرآن په مقابل کې ورکوي. دا هر آیات چې تاسې ووینئ دا یو رقم انوار لري، یو رقم اسرار لري، یو رقم فیضات لري. یو سوداګرو د مدینې شریف څخه به شام ته بیا مالونه وړل، ستا او دا بل مالونه به یې یوړه، بیا به یې ګټه ورکول، بېرته به یې ورته اړول، بیا ده ته مزدوري ورکول. یو ورځ دی پر کومه لار چې تللی، یو سړی ورسره ملګری شوی، پر جلانده لار به ولاړ شو، خو په ډېر چل ولې خطا ایستي. نو چې خطا ایستي هلته چې ورسېدی بالا، یو دم یې ورامله کړه، راغزار یې کړي، لاسونه یې ور وتړل، چوربې یې تړله، بالا توره پر پورته کړله. نو بالا ول وژنم، نو ده ورته وویل وژنې خو مې هغسې نو ماسې په دغه نه قدر وخت راکړه، زه 2 رکعته لمونځ وکړم. بالا ستا خوښه ده، ما دیم ستا ما مړ کړه. انیت چې یې وتړي هغه اجازه ورکړله، بس دغه آیات شریف یې شروع کړي. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون. شنو سپاره په اول سر کې هغه څوک دی چې اجابت د مضطر د ناچاره کوي. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، هغه څوک دی چې د یو ناچاره سړي دعاوي قبلي، او يكشف السوء یو عذاب او یو سوء به دې ځنې لرې کوي. دا خو الله جل جلاله دی، بل څوک نشته. نو په لمانځه کې دغه آیات مبارک وایي، بالا نور ځنې ورک سوله، خپل خدای پاک ته په مناجات وایي. وایي در شا مې در بیو سو، په دغه لمانځه کې چې مې ورته وکتل، هغه غله چې زه یې تړلی یم سر یې هلته پروت وي، بدن یې هلته پروت وي. یو سړی پر آس ورته ولاړ دی. نو ما ژر د هغه لمونځ پاتې شو، بالا ورغلم، هغه ته ودرېدلم، تر آس مې ونیو، ما ته څوک یې؟ دا سړي خو زه وژلم داسې. وایي زه خبر یم. نو بیا ورته ته څوک یې؟ ځان یې نه ورښودی. نو بیا یې ورته وویله، په اخره کې قسم یې ورکړ، ځان در شوم. دا کم آیات مبارک چې تا شروع کړی وو، موږ رجال الغیب یو. رجال الغیب ستا په دې دنیا کې دا اولیا د خدای پیژني، په دا کتابو کې معلوماتونه ستا، تصوف ټول په ګواه دي. دا هر آیات چې خدای پاک پیدا کړي، د دې هر آیات لپاره الله جل جلاله په دې رجال الغیب کې خلق پیدا کړي دي. خو موږ دغه آیات مبارک د پاره مثال موږ دغه خلق یو، کوم چې دا تا ووایه د رب جل وعلا له طرفه موږ ته امر اوس چې ورسې د جسد نصرت وکړي. نو موږ ستا نصرت وکړي، هغه مو مړ کړي، بالا اسئله کې ولاړې رسول. نو داسې په وخت کې د لا علاجي ناچاري چې اجابت د دعا کوي، هغه څوک دی؟ هغه الله جل جلاله دی، بل څوک نشته. نو دا ګوره د قرآن په خاطر په دې دنیا کې په داسې حال کې چې سل په سل کې د مرګ سره مخامخ، په د قرآن آیاتو خلاص کې د دې مصیبت څخه. په ورځ کې د قیامت هم د هر آیات ستا شفاعت کولی شي، هر صورت دې شفاعت کولی شي، ټول قرآن دې شفاعت کولی شي. دغه آیاتونه سورة بقره، سورة آل عمران، دا به وایي د مخه وي، قرآن عظیم به وي او د خپل سړی به وي. دغه 2 سورته به د خپل سړي څخه حجتونه وایي. تاسو څوک دلایل د سره وایي، دغه 2 سورته یې ورسره وایي، ته به ارام ناست یې. لکه دې دنیا کې څوک وکیل ودري، بس نو هغه وکالت هغه په غاړه، تا د بندیخانې سره یې لکوي، ګرده کار دی، هغه در کوي، ستا سوال جواب دی کوي. دا داسې وکیلان دي د قرآن سورتونه و آیاتونه. نو ځکه چې دا د مؤمنانو اعزاز، د اهل د قرآن اعزاز، دا نور خلق وویني بارنو حسرت ورته پیښ شي. نو ځکه خدای پاک فرمایي انه دا قرآن لحسرة علی الکافرین، حسرت دی، ندامت دی پر کافرانو بد خلکو باندې. او انه دا قرآن چې دی لحق الیقین، دا حق یقین دی، د علم الیقین او علم الیقین دی، حق الیقین دی، عین الیقین دی، تر دې ټولو حق الیقین وایي قوي دی. حق الیقین، عین الیقین، علم الیقین، دا خو درې سره ستا، په تدریج سره سړی ورسیږي. اول علم الیقین دی، بیا عین الیقین دی، بیا حق الیقین ته سړی رسیږي.
نو دا حق الیقین په اول د واري په قرآن عظیم کې موجود دی چې ستا یقین هغه هر کار دی په مشاهده سره کیږي که تا د قرآن ووایې عمل دی په وکړي الله جل جلاله به وایي داسې علم ورکړي په د کتابو کې نه وي چې هغه د اولیاو علم دی علم لدونی دی په هغه سره تا ته څه چې حقایق ټوله خدای پاک در ښکاره کوي هر شي حقایق در معلومیږي نو وانه دا قرآن لحق الیقین دی بالا تا ته بیا شک خپله په سر په سترګو هر شی وینې حقایق د شي خدای پاک در معلوموي نو فسبح باسم ربک العظیم چې امر کذالک سو سبحان الله وایه په نامه سره د رب ستا پاکي بیان که باسم ربک په نامه سره د رب ستا سبحان الله وایه العظیم چې دی عظیم ذاتی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وما علينا إلا البلاغ المبين الحمد لله